بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو سرور ایمل خان ایمی. په دې ویډیو کې به راځو موږ په لاګین فارم باندې خبره کوو چې how to create a simple login form. د یوزر لپاره لاګین فارم څنګه موږ کریټ کوو. تاسو ګورئ دلته موږ یو لاګین فارم کریټ کړی دی. تاسو دا رن کم، تاسو کتلی شئ شان یوزر نیم پاسورډ تاسو ورکولی شئ او بیا به تاسو لاګین شئ. نو تاسو به خپل انټرنیټ ډیټابیس ته څه کړي الاو کړي. او دغه شان د بیک اینډ کې کوډ مونږ پی ایچ پی سره نه کړی دی، سمپل هغه انټرفیس دی. راځو په دې باندې سٹارټ کوو چې څنګه دا کریټ کولی شو. سو انیشل کې به راشئ سبلایم ته، تاسو سبلایم به تاسو اوپن کړئ. دلته به تاسو یو فایل واخلئ، نیو فایل، او د فایل به تاسو سیو کړئ د څه په نامه باندې، د لاګین په نوم باندې. صحیح شو، لاګین ډاټ ایچ ټي ایم ایل، او دا به ډیسکټاپ باندې تاسو کې پرېږدئ. سیو دلته به تاسو راشئ. نو انیشل کې به ډاک ټایپ شو، ډاک ټایپ ایچ ټي ایم ایل، او دا به ایچ ټي ایم ایل. دلته به تاسو ورکئ ټایټل بس ورکو، مطلب یوزر لاګین فارم. صحیح شو. باډي ته راځو، موږ یو فارم اخلو او دا شان فارم کې یو ډیف اخلو. نو ډیف کې به موږ کلاس واخلو د کنټینر په نوم باندې، کلاس ورته ورکو چې کنټینر. سو نیکسټ دی کې موږ ډیف کې موږ اوس یو لیبل اخلو. نو لیبل صحیح شو، لیبل کې ورکو چې یوزر نیم. دا شان موږ یو انپوټ اخلو، انپوټ کې ورکو مطلب ټیکسټ. نیم دی ماسه وي، مطلب نیم دی یوزر نیم وي. نو نیم به تاسو ورکئ یوزر نیم. پلیس هولډر به ورته واخلو، پلیس هولډر کې ورکړو چې انټر د یوزر نیم. صحیح شو، انټر یوزر نیم، او دا موږ څه کړو ریکوایرډ. دا دواړه به تاسو څه کوئ کاپي به کوئ، کنټرول سی، او دلته به څه کوئ کنټرول وی. دا به په یوزر نیم باندې بدل کوئ، دا به په پاسورډ بدل کوئ، دا بدل کوئ په پاسورډ یا یوزر پاسورډ، او دا ټیکسټ په هم په پاسورډ بدل کوئ. صحیح شو. دلته پلیس هولډر کې ولیکو چې انټر یور پاسورډ. شو او دا به څه شي یوزر پاس شي، ریکوایرډ دی هم وي. دلته به تاسو یو بټن واخلئ، بټن، او ټایپ دی ما سره څه وي بټن وي. صحیح شو، یا د سبمیټ وي. او دلته د بټن موږ سره څه وي، د بټن لاګین دی وي، او دا بټن دی موږ څه کلوز شي. دا شان یو انپوټ به واخلو، انپوټ، او دلته دی موږ سره چیک باکس په واخلو. ټایپ د ما څه وي د انپوټ چیک باکس دی وي، او چیکډ، او هغه دی هم په چیک سره وي. صحیح شو. دلته دی چیک باکس کې موږ سره راشي یو میسج دی وي چې هغه دی ریممبر وي، ریممبر می. صحیح شو. نیکسټ تاسو یو بل بټن هم اغوستلی شئ، بټن، او په بټن کې د ما سره څه وي د بټن ټایپ دی څه وي، ټایپ د موږ سره بټن وي. او کلاس موږ سره د کلاس دی څه وي موږ سره یو کینسل بټن دی وي، بی ټي این دی وي. صحیح شو. دلته باید ما سره کینسل په نوم یو بټن څه شي فرند شي. نیکسټ تاسو دلته کو موږ یو فارګیټ واخلو، یاره دا موږ نه فارګیټ کیږي. نو بیا د هم یو میسج فرند کې موږ ته یو میسج موږ ته راشي. نو دې لپاره به یو لینک والو، او لینک په ایم ټي وي. دې لینک کې به موږ ورکو مطلب دا د ایم ټي وي، او دلته د پاسورډ موږ لکه فارګیټ کیږي، موږ ته یو میسج یا موږ د یو بل پیج ته بوځي. صحیح ده، پاسورډ بس سمپل دی. دا موږ سیو کو، راوشو موږ به رن کو لاګین HTML. تاسو کتلی شئ چې یوزر نیم، پاسورډ
او دغه شان لاګین بټن د کینسل بټن فارګیټ پاسورډ دې سره موږ یو بل لینک جوړو نیکسټ فایل اخلو او دې سره لینک کو تاسو کتلی شئ که زه دلته د باډي د فارم نه مخکې یو لیبل والم چې سنټر باډي او دا هغه چې کوم فونټس دي فون آرټ ایم ډي ټول دا شان دا چې کوم पासवर्ड सर सोई कीजिए
button container mosto this sample code. So no تاسو ګورئ دا بیسیک دی هغه فارم دی او موږ ډیزاین دلته وکړو خبرې مې اوس ځکه نه کولې سپیکینګ چې دلته بیا موږ سره ویډیو لینت کېږي نو سایلنټ موډ کې مې دغه ډیزاین ټول وکړو تاسو ګورئ دا د ډیزاین دا باډي هغسې باډي چې کوم فنټ سپیملی دا بیکګراوند دی ویت دی دغه شان بټن دی بټن دپاره لږ ډیزاین ده لکه بیکګراوند کلر ویت کلر او فارم دی انپوټ چې کوم ټیکس موږ سره چې کوم ټیکس فیلډ دی پاسورډ او یوزر نیم دپاره دغه ویت مرجن فیډینګ ډسپلی بارډر بک سایزینګ او بټن دپاره اچ هاور موږ اغستی دی چې هغه اوفیسیټي پې راځي کینسل بټن دی او کنټینر دپاره موږ فیډینګ او بیکګراوند اغستی نو دا موږ راځو زده سره څه کوو تھرو موږ لینک کوو تاسو دغه لینک کاري که دا نشئ لینک کولی نو تاسو به راشئ لینک او دلته چې کوم موږ سره د نیم دا به دلته ټایپ کوئ نو سټایل ډاټ سی ایس ایس او تا به څه کوئ سیف کوئ تاسو اوس راځئ چې موږ دا رن کوو موږ د څه آوټپوټ راکوئ همدا آیکن ده تاسو کتلی شئ دا د دغه ډیزاین دی سټایل ډاټ سی ایس ایس نو اوس دا موږ رن کوو چې موږ ته آوټپوټ څه راکوئ تاسو ګورئ کتل چې یوزر نیم پاسورډ د یوزر لاګین فارم دی